د کونړ ولایت مرورې ولسوالۍ د غاښې کنډو ته راغلي. هم راورسېږي او په دې لاره باندې به باجوړو موږ در واوړو او هلته به له تاسې سره وګورو. او همدغه راز د کوزي پښتونخوا په پښتنو یا د باجوړ په ملګرو چې بیخي په ګاونډ کې راسره پراته دي. سترګې دې سپې کړې دي چې پام مې درته وکړ. هاي هاي سترګې دې سپې کړې دي چې پام مې درته وکړ. یو اړکیا تا واورېده سلام مې درته وکړ. هاي شو وتل مونږ وایو چې موږ ښکته شو خو زموږ نه هغوی ډېر زیات وارخطا وو. ارزاتو په ژوندون باندې تړلی ژوند هم ډېر ستړی کړی یم، ډېر ستړي وخته ستړی ژوند او زما ارمان دی چې زه هم د چا په شان جوړ شم. زما ارمان دی چې زه هم د چا په شان جوړ شم، چې د دې خپل کلي مالک جوړ شم یا خان جوړ شم. د خدای کو لروس څخه چړوس وختلو. سلامونه 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 لیدونکو، ستړي مشئ. د اختر په درېیمه ورځ او د کوچني اختر درېیمه ورځ مو هم مبارک شه او هیله ده تر دې دمه مو په خیر سره رارسولي وي. درنو لیدونکو، نو نن موږ د سردرو وطن، د لوی غرونو وطن، د کونړ ولایت مرورې ولسوالۍ د غاښې کنډو ته راغلي یو. هغه کنډو چې په کونړ کې خورا لوی شهرت لري او د نورو ولایتونو نه هم سیلانیان په میله راځي دلته، ځکه د دې ځای ښایست ډېر دی. نو دا چې په ټول وطن سپرلی دی دوستانو، خو دلته لا هم سپرلی نه دی راغلی، ځکه دلته ویل کېږي چې 2 میاشتې وروسته یعنې لوی اختر ته به لا دلته د سپرلي غوټۍ غوړېږي. نو درنو لیدونکو، د اختر په میله راغلي یو د غاښې کنډو ته او تاسې را سره د خپرونې تر پایه مل پاتې شئ. دلته به د ځوانانو سره خبرې کوو او د دې سربیره به د غاښې پاس ډېرې ښکلې منظرې له تاسې سره شریکوو. او همدغه راز د کوزي پښتونخوا په پښتنو یا د باجوړ په ملګرو چې بیخي په ګاونډ کې را سره پراته دي، په هغې به هم سلامونه وړاندې کوو او اوس ورته هم سلامونه وړاندې کوم. نو تاسې را سره تر پایه مل پاتې شئ. نن درته یو ځل بیا خوندوره خپرونه لرم.
درنو لیدونکو بیا هم سلامونه. ستړي مشئ، د وطن ځوانان او شاه زلمي مې تر څنګ ناست دي. د اختر درېیمه ورځ ده او غاښې ته خورا په لویه مستۍ او جوش چکر ته راغلي دي. البته ټول ډیر دي، نو زه بیا د یو ځوان سره خبرې وکړم چې دی په دغه ډله کې په اصطلاح د دې ډلې مالګه ده، ټوله خپله ډله یې ګرمه کړې ده. نو ستړی مشې وروره کونړ ټي وي ته. ډېره مننه. نوم به دې راته ووایې چې نوم دې څه دی او د کوم ځای؟ عثمان یم، اوسېدونکی مراور یم. عثمانه ډېر ښه. دا ملګري لکه مه خاندئ. دا ملګري وایي چې دی زموږ د محفل مالګه ده، نو وایي چې ټپې وایي، شعرونه وایي، همدغه راز اتڼ ډېر ښه کوي. نو راځه یو څه ټپې به نه واورو. ټپې خو راته نه یاده، شعرونه به ته ویم. نه خو وخته دې موږ راغلو تا ټپې هم کولې. او دا ملګري وایي چې چمبم وایي، نو تا ډېر مسافر لیدونکي ګوري، نو هغوی دا مینه به هم پرې ماته شي او موږ به هم دلته خپل بنډار را ګرم کړو. څه وایي؟ صحیح ده؟ شعر باید ته ویم، ټپې راته نه یاده. زه اول شعر ووایه بیا به وروسته ټپې وکړي. صحیح ده؟ دا دغه ورته را نږدې کړه چې دا ورسره بیا ټپو سره ووایي. ښه د خوارو ذاتو په ژوندون باندې تړلی ژوندون، د خوارو ذاتو په ژوندون باندې تړلی ژوندون، او ډېر ستړی کړی یم دې ستړي وخته ستړی ژوندون. د خوارو ذاتو په ژوندون باندې تړلی ژوندون، ډېر ستړی کړی یم دې ستړي وخته ستړی ژوندون. او زما ارمان ده چې زه هم د چا په شان جوړ شمه، زما ارمان ده چې زه هم د چا په شان جوړ شمه، چې د دې خپل کلي مالک جوړ شم یا خان جوړ شم، چې د دې خپل کلي مالک جوړ شم یا خان جوړ شم. څومره مزه به کې چې برېتې مې کونډه پرېښوي، څومره مزه به کې چې برېتې مې کونډه پرېښوي، او په هر یو کور کې مې شر پرېښوي لانجه پرېښوي، په هر یو کور کې مې شر پرېښوي لانجه پرېښوي. او ټوپک په لاس کو ټوپۍ مې په تندي پرته وي، ټوپک په لاس کو ټوپۍ مې په تندي پرته وي. او خیر دی که ما د ټول کلي دښمني پرته وي، خیر دی که ما د ټول کلي دښمني پرته وي. خفه په دې یم چې مې وس نشته او زور نشته، خفه په دې یم چې مې وس نشته او زور نشته. او زه په پردي کور کې اوسېږم زما کور نشته، زه په پردي کور کې اوسېږم زما کور نشته. ما ته یو کس ویل چې مړه خفه کېږي سله، ما ته یو کس ویل چې مړه خفه کېږي سله، او څادر د ظلم په سر واچوی ریږې سله، څادر د ظلم په سر واچوی ریږې سله. ساده سړیه خلک ځان دپاره څه نه کوي، ساده سړیه خلک ځان دپاره څه نه کوي. دلته خو هغه سړی ښه دی چې څوک ښه نه کوي، دلته خو هغه سړی ښه دی چې څوک ښه نه کوي. په 4 لکه روپۍ ته چاله مړی وکړه، په 4 لکه روپۍ ته چاله مړی وکړه، یا د چا پلار ولو یا د چا زوی له خلک به په جرګو په مرکو کې غټ سړی ساپي، او عثمانه خلک به په کلي کې غټ سړی ساپي. زبردست زبردست. دا راته ووایه چې دا نظم چې دې ووایو دا د چا و، د کوم شاعر و؟ شاعر درته معلوم دی؟ نو ډېره مننه، سلامت اوسئ. ډله مو همدغسې خوندور او مسته اوسه او په اتفاق اوسئ چې همدغسې بنډارونه جوړوئ. له تاسې ټولو یو نړۍ مننه. دوستانو نو مل سره پاتې شي، نورې ساحې درته هم وړاندې کوو.
درنو لیدونکو نو دغه دی زموږ ډوډۍ هم تیاره شوه. اوس به نو دلته ډوډۍ د ملګرو سره نوشیجان کړو. له دې وروسته به تاسې ته د خپل چکر او همدغه راز د دې ځای ته چې کوم چکرین راغلي دي د هغې صحنې هم در سره شریکې کړو. هغوی سره به خبرې اترې کوو، جالبې خاطرې لکه څرنګه چې مو دغه د اتڼ ویډیو در سره شریکه کړه داسې نورې به در سره شریکوو. نو تاسې را سره مل پاتې شئ. درنو لیدونکو نو ډوډۍ مو نوشیجان کړله. اوس به نو حرکت کوو چې نورو ملګرو سره او چکریانو سره وغږیږو. په چکر کې تر ټولو مهمه خبره بیا دا ده چې کله ستاسې بنډار ختمیږي نو باید دغه سیمې کومه سیمه چې تاسې چټله کړې وي باید د هغې پوره قدردانۍ وکړئ. ځکه دلته مو نو ډوډۍ نوشیجان کړله او له هغې وروسته باید هغه څه چې تاسې دلته خوړلي وي پاتوشي نو مه پرېږدئ او پاک یې کړئ تر څو زموږ وطن روښانه وي. وطندارانو بیا هم ستړي مشئ. ډېر شاه زلمي مې تر څنګ ولاړ دي. دی نو د بېلابېلو سیمو څخه راغلي دي. په ده خاطر مې راټول کړل چې د وطن د ځوانانو مینه ورورولي لا سره ټینګه شي. تاسې ټول ستړي مشئ. یو کس به راسره لومړی به راسره دا سړی خبرې وکړي. لږ رامخې ته شه. ستړی مشئ. خیر سي. ښه صحت ښه دی؟ الحمدلله. نوم به دې راته ووایي. سلیم خان کریمي ما د ننګرهار ولایت خوږیاڼي ولسوالۍ اوسېدونکی یم. فعلا په کابل کې ژوند کوم. کریمي ډېره زیاته مننه. دا راته ووایه چې اختر دې څه ډول و او اختر کې کومو ځایونو ته د دې ځای نه غیر کومو ځایونو ته به چکر لاړې، بیا کونړ ته راغلی څومره خوښ دې او څومره منظرې مو وکړي؟ الحمدلله افغانستان خو ټول ښایسته دی خو ننګرهار کې مو چکر ووهلو. بیا د ننګرهار نه وروسته خپله د اسداباد ولایت کې لږ وګرځېدلو. هغې نه وروسته دلته راغلو نو دا ځای ماشاءالله ډېر ښایسته و. ډېر زمونږ خوښ شو او ډېر په طبیعت جوړ و. بعضې ځوانان چې راشي هغې ډېر زیات خوښ دي د دې ځای نه. باید دولت هم دا پکار ده چې دلته لږ
کار وکړي خواري وکړي د سړک باندې او بعضې سیمې جوړې کړي چې ځوانان نور هم وهڅول شي چې د نورو ولایتو نه دلته راشي او دلته صحت دپاره او یو چکر دپاره راشي. ډېره مننه. مخکې هم کونړ ته راغلی وې که لومړنی ځل؟ نه دا خو مې لومړی ځل ده چې کونړ ته راغلی یم، خو ډېر زیات مې خوښ شو. نو اختر دی، تاسې هم په میله راوتلي وئ، څه به راته وایې؟ شعر، جالبه خاطره، ټوکه؟ شعر خو راته نه دی یاده، خو یو جالبه خاطره دغه ده چې مونږ لاره کې را روانو نو په لاره کې زمونږ موټر چې کله خاطره ډېره خوندوره د ملګري مخکې نه خاندي نو خوندوره ډېره دم نه، خو بیا هم مونږ موټر وایرنګ لږ ګرم راغی. یو تار چې دی هغې د بیټرۍ نه چې کوم موټر ته تېر شوی هغه لږ زیات ګرم راغلو. زمونږ نه مونږ مخکې سیټ کې ناست وو، په دې چې مونږ اول کته شو زمونږ دا کوم ملګري چې شاته ناست دي دوی په شیشو وتل. مونږ وایو چې مونږ ښکته شو خو زمونږ نه هغوی ډېر زیات ورخطا وو. مونږ خپله د انجن د پاسه غټ موټر را سره وه، هغې د پاسه مونږ تر څو چې مونږ ښکته کېدو دوی په شیشو وتلي وو. مونږ نه دغه مونږ سره ډېره مننه، ډېره مننه. شعر به راته کم یو ووایي، ترنم به راته څوک وکړي؟ د وطن شاه زلمي راټول شوي دي نو خامخا یو څه خو به لري. کله ما ویلی یم نه ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نوم دې راته ووایه. بسم الله الرحمن الرحیم. نوم مې تهذیب الله حماد دی، خپله ننګرهار ولایت د خوږیاڼو ولسوالۍ یم. هماده بس نو شعر درڅخه اورو. ما خو کله داسې شاعري کړې نه ده، خو موبایل کې را اختر سره دی دی. په میله راغلي وي، طبعا یو څه خو به وایو. صحیح ده انشاءالله. خو بیا هم کومه غلطي مونږ نه کېږي، هېڅ هغې خبره بخښنه نشته. غواړو. کوچ کارتوس په نوم دی، مذاقي دی. د مایک به زه داسې کلک کړم چې ټیم خوندور ووایي. ما وی چې باز دی خو ټپوس وختو، ما وی چې باز دی خو ټپوس وختو، په دوسانو کې د اوس وختو. د زړه په وینو مې روزانه ورکړه، د زړه په وینو مې روزانه ورکړه، چې زړه ترې جوړ کړم خو د اوس وختو. ډېر مې ټولنه کې دروند وتللو، ډېر مې ټولنه کې دروند وتللو، اخر کې سپک انډي د اوس وختو. په جهادي هدف یې لوبې وکړلې، په جهادي هدف یې لوبې وکړلې، خدای کو له روس څخه چړوس وختلو. اخر کې سپک انډي د اوس وختو، په جهادي هدف یې لوبې وکړلې، خدای کو له روس څخه چړوس وختلو. د امریکا په ډالرو ونڅېده، د امریکا په ډالرو ونڅېده، د خدای له مرستې نه مایوس وختلو. موږ یې د ده له بخته مخکې بوزو، موږ یې د ده له بخته مخکې بوزو، خدای په خپله کې منحوس وختلو. مننه. ډېره مننه. سلامت اوسئ. کور مو ودان له تاسې ټولو یو جهان مننه. د وطن ځوانان یې وئ او همدغسې خوښ اوسئ. دوستانو نو ملتیا مو وکړئ، لږ مخکې نور هم ځو. دوستانو دا په غاښي پاس کې یو چریکي هوټل جوړ شوی دی. البته دا مخکې نه و، نو اوس دا هوټل جوړ شوی دی. بس کاري صاحب دلته څه شی پیدا کېږي؟ دلته هر قسم شی پیدا کېږي. لکه څه شی؟ بس پکوړې شته، پس چرګ دغه شته خوراک، لوبیا شته، چڼه شته، پکوړې دي، شین چیرې تور چیرې. بس چې شی د هوټل ستا دی؟ ښه. نو څنګه پلان دی نشته چې دا یو ښه معیاري ودانۍ دلته جوړه کړې او یو ښه هوټل لا جوړ کړې؟ برابر کړی خو دې باندې سړک رالی داسګنه وران شو، اوس زاري ته ورمدغه طرف برابر کړو. خیر لږه خو هغه سیمو کې دي خو چې دې خلکو ته به لوی سهولت دي. نیت هم شته انشاءالله ښه ده سیستم ته برابرو. ښه خدای دې وس او توان درکړي، ځکه دا خو ډېره ښه خبره ده. دوستانو ګورئ نو په داسې لرې پرته سیمه کې چې یو هوټل هم جوړ شي، یو رسټورانټ او هوټل او دا هر څه ولري، نو بیا دلته کمې د شي دی، کمې فقط د دغه یو سړک دی چې سړک خامه دی او خلکو ته پکې ډېرې زیاتې ستونزې دي. قاري صاحب نوشي جان مو شه، ډېره مننه. بس هر څه مو کړي وروره. سلامت اوسئ. دوستانو نو دې خوا باجوړ دی، زموږ د پښتون ورور کور دی.
بس په زړه مو ارمان پاتې چې په هغه مخامخ کلي کې وګرځو. نو خدای دې وکړي چې دا ورځ به م راورسېږي او په دې لاره باندې به باجوړو موږ در واوړو او هلته به له تاسې سره وګورو. درنو لیدونکو نو موږ خپل چکر تر دې ځایه راورسوو چې خپله غاړه غوټه اخلو. له دې وروسته به نو په طرف د اسداباد ځو. جانزیب مې تر څنګ ولاړ دی چې دی به هم د خپل چکر خاطرې راس شریکې کړي او همدغه راز شعر به م تېورو. جانزیب ستړی مه شي کونړ ټي وي ته. ژوندی اوسې، خوشحاله اوسې زارخانه. چکر خو خوندور واقعیت دی چې د وطن هره سیمه هره څنډه چې ده جنتي ده. ښایسته هواګانې، ښایسته منظرې لري. خو بدبختانه به لږ ووایم چې سړک لږ خراب و. یاران دوستان لږ په عذاب شو، دوړې وې او دغې لږ په عذاب کړو. نور هم د چکر نه ښه خوند واخیسته، خوندور و، ډېر خوند یې وکړ. ډېره زیاته مننه. نو راځه تا شعر انتخاب کړی دی، شعر ته ورګرځو چې نه وایورو. زه خو شاعر نه یم، خو دا یو ستا غوښتنه ده د شاعرانو او د ادیبانو په کلي کې پاتې کېږي. کلي کې پاتې کېږو. شینواری صاحب وایي چې سترګې دې سرې کړې دي چې پام مې درته وکړ. هاي هاي سترګې دې سرې کړې دي چې پام مې درته وکړ. یو اړکې اتا واورېده سلام مې درته وکړ. هاي هاي اخ ته مې اوبه اوبه کړې، خوند مې درنه واخیست. سوال مې په سپېرو شونډو خام مې درته وکړ. همدغه یو دوه بیتونه چې تاسو ته مې وړاندې کړه. خدای دې وکړي چې ستاسې د خوښۍ وړ ګرځېدل. ډېره زیاته مننه. سلامت اوسئ کور مو. درنو لیدونکو دا و غاښي پاس کنډو چې موږ د مختلفو ځوانانو سره خبرې اترې مو وکړې او د دې سربیره د دې سیمې ښکلاګانې مو له تاسو سره شریک کړي. هیله ده دا اختر مو په خوښۍ تر دې دمه را رسولی وي، ځکه د اختر درېیمه ورځ ده او زموږ وروستۍ خپرونه هم پای ته رسیږي. درنو لیدونکو نو زموږ هڅه به تر ډېره دا وي چې د هېواد مثبت کلتور تاسې ته وړاندې کړو او دا ډول جنتي منظرې تاسې ته وړاندې کړو. تر بلې هغې چې اظهار سلارزی ستاسې په درانه چوپړ کې ځلیږي. د یو سوکاله هېواد افغانستان په هیله خدای په امان.